د خوشحال خان د سبک ځانګړنې: اول، د ده سبک پښتو شعر ډېر پراخه شو. د شرقي شاعرۍ ټول اقسامو د خوشحال خان او د پیروانو په اشعارو کې وده وموندله. دوهم، د ده په سبک کې هر ډول صوفیانه، اخلاقي، فلسفي، فکاهي، حج و غندنه او اجتماعي خبرې شته. دریم، په دې سبک کې د پښتو پښتونولۍ، د پښتني اخلاقو او ملي ولولو روزنه هم شته. څلورم، د خوشحال په سبک کې ګودلې یعنې قصیدې، رزمي او حماسي اشعار چې تاریخي او اقتصادي موضوعات رانغاړي. پنځم، په دې سبک کې د تخیل او انځور جوړونې له نظره ځینې ابتکاري خصوصیات لري. ځینې نادر تخیلات د دې سبک ځینو اشعارو کې وینو چې د نړۍ ادبي اسعارو سره سیالي کوي. شپږم، د خوشحال د مکتب په اشعارو کې ډېر حاکمانه او نصایح او فلسفي مطالب شته چې د ژوندون نری اسرار او حقایق پکې میل شوي دي. اووم، ټولنیز نقد د دغه سبک یو اساسي ځانګړنه ده. ځینو اشعارو کې جامعه، خلک، مسلط نظام او فرهنګي جریان په څرګندو الفاظو نقد شوی دی. دا د سبک خواص وو. خوشحال نه یوازې په پښتو شعر کې د نوي سبک موجد بلل کېږي، بلکې په نثر کې هم یو نوی سبک منځته راوړی. ځکه چې د ده څخه مخکې د پیر روښان مسجع نثر د ده دغه نثر بیخي سادګۍ او روانۍ ته راوست چې هر څوک ښه پرې پوه شي. د دې خبرې اثبات په خپله له بیاض او دستارنامې نه ښه ښکاري. نو په دې سبب ورته د پښتو پلار ویل د حقیقت او واقعیت سره مناسبه او په ځای خبره ده. خوشحال خان خټک د 88 کاله عمر په لرلو سره د پښتو په کلاسیکو ادبیاتو کې د روښانه او هر اړخیزه ایجاداتو په وسیله د یوه پوره ادبي مکتب بنسټ ایښی دی او ډېرو شاعرانو، لیکوالانو، پوهانو او مورخینو د ده ادبي مکتب پیروي کړې ده. هغه مواد چې وکولای شي د خوشحال ادبي مکتب او د ده د پیروانو په اړه معلومات وړاندې کړي ډېر لږ په افغانستان کې پیدا کېږي. که څه هم د ځینو پیروانو دیوانونه چاپ شوي، خو تر اوسه یې ټول اثار د چاپ ډګر ته نه دي راوتلي. د ده د پیروانو د ده د مکتب څخه د شکل او مضمون له پلوه پیروي کړې چې ځینې یې په لاندې ډول درپېژنو.